وخت د خدای د پاره زما د سر د ټیټېدلو فیصله مه کوه اخر پښتون یمه زه اخر پښتون یمه زه پښتون یمه زه درته منت کومه د یو غلام غوندې سلوک زما سره مه کوه اخر پښتون یمه زه اخر پښتون یمه زه پښتون یمه زه وسای وی پوهیږم زه خار په ملوک د زندګۍ وی پوهیږم زه خات په ما د خوشحالۍ وی پوهیږم زه پوهیږم زه په ما ګمان ګورې د مړ زرا برا مه کوه اخر پښتون یمه زه اخر پښتون یمه زه وخت د خدای د پاره وخت د خدای د پاره زما د سر د ټیټېدلو فیصله مه کوه اخر پښتون یمه زه اخر پښتون یمه زه پښتون یمه زه ما د هر دور زور زغملی نه جاړه نه یم ما خپل مبهم تاریخ جړلی نه جاړه نه یم نه جاړه نه یم ما ته زما د زړه د هر زخم کیسه مه کوه اخر پښتون یمه زه اخر پښتون یمه زه وخت د خدای د پاره وخت د خدای د پاره زما د سر د ټیټېدلو فیصله مه کوه اخر پښتون یمه زه اخر پښتون یمه زه پښتون یمه زه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. تاسو ضرور عرب خان یوسفزئی تاسو سره ملګرو نن مونږه ډیر زیات اهم یو پروګرام دلته کې وکړو یو میټینګ وشو د یو ای د مردپند د پاره دلته کې چې پای کې کمی فیصله وشوي او کمی خبري وشوي هغه به مونږ تاسو سره ان شاء الله تعالی شیر کوو. مونږ سره اوس یو دا ویډیو ګورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ سره شهاب بھائی دی چې د مردپند په حواله سره به دې خبرې کوي. مونږ سره ان شاء الله تعالی دې تاسو نه کوم شاد بھائی څنګه چلو حالات سری وختونه ختیږي د خیر سره ها نن څه پیسې دا خو ټول به وځه دا وایم چې سوره مرګري راغلي دي الحمدلله زه دا غي کو د شکریا دا او دا یو نظام الحمدلله زموږ شرام زموږ لپاره د ملک جوړ کړو چې ډیر اوس په دې کې شته نه د اتفاق او د اتحاد لپاره د کلی چې سوره خلک دلته کې مشته دي آباد دي او غو مسافر دي ځکه چې ژوند تیرې د اغه د ماتو کړمو د ستونزو لپاره د نظام هغه موږ جوړ کړو الحمدلله. اوس هغه نظام موږ تاسو چلو نو دغه سلسله کې مرګري راغون شي موږ چې موږ داسې خبرې وشي او خپل سره مشوره وکړو چې داسې کوم ستونزې موږ دلته مخ دي یا کوم مرګري زموږ دلته وفات شوي دي هغې سره موږ کوم ترتیب زموږ دی او هغې سره امداد وکړو یا کوم دلته زموږ داسې نور مرګري چې اکسیډنټ شوي دي څوک بیماران دي یا په کلي کې څه داسې مسایل دي او غریبانان دي او
مطلب هغه د خیر خیرات مستحق دي او زمونږ دا یو فرض ګڼو او دا موږ خپله ذمہواري ګڼو چې مونږ ټول کلي سره مطلب که هغه دلته دي او که هلته دي چې هغوی سره مونږ د خپل وس مطابق امداد وکړو. د ننني را دا چې کومه غونډه وه زمونږ دې باره کې به زه تاسو ته صرف دومره ووایم چې دا مونږ یو هغه یاد دهاني ملګرو له ورکوله چې څومره موږ دې وخت کې دا ریکارډ چې کوم ما سره دی نو تقریبا 950 کسان موږ د پنجپیر چې کوم دی نو هغه د دوبۍ په ځمکه باندې ژوند تېرو مزدوري کوو. نو الحمدلله دا یو کافي تعداد دی. نو موږ دا یاد دهاني ملګرو له ورکوله چې کوم موږ یو مخصوص فنډ ایښی دی په ملګرو باندې نو موږ وایو چې هر ملګری دې دا کوشش وکړي چې په ټایم باندې موږ ته پیسې راورسوي ځکه دې ملګرو په موږ اعتماد کړی دی او دا ذمہواري موږ راکړې نو زموږ دا فرض دی او موږ خپله ذمہواري په صحیح طریقې سره سرته کړو. نو موږ وایو انشاءالله چاته څه مسله وي د کلي په دې ملک کې الله دې چاته راولي نه د شپې او د ورځې نه انشاءالله دا ټول ملګري ګواهان دي او موږ حاضر یو. الله دې نه کړي څوک وفات شي د چا اکسیډنټ وشي په چا باندې څه حادثه راشي نو انشاءالله موږ د ورځې او د شپې د خپل کلي او د خپلو ملګرو د منډې تړې دپاره هغه انشاءالله تیار یو. خو موږ سره د کلي ملګري صرف یو دا تعاون وکړي چې انشاءالله منډه به موږ خو چې کوم په اتفاق سره فنډ موږ مقرر کړی دی نو هغه دې منله زر تر زره رارسوي. صحیح ده. زما نمبر ځان سره کوي 05281822502 05281822502. جی ډیره مننه ملګرو چې کم ملګري پاتې دي او هغه تر اوسه پورې فنډ نه دی جمع کړی نو هغوی زر تر زره خپل فنډ جمع مدراز له خواته ځمه او هغوی سره یو څو خبرې کوم څنګه چل دي مدراز له ټیک ټاک طبیعتونه هم ښه دي صحت هم ښه دی روغ جوړ یې د خیره څه به وایي څه پیغام ورکوي یا د دې خبرو باره کې داسې وایي موږ خو بس شاب باید چې خبرې وکړې نو موږ هم دغه خبرې خو موږ زه دا یو خبره پکې کوم چې زموږ د کلي څومره کسان دلته کې دي که د چا بچي دي د چارونه دي نو هغوی دې دا مهرباني وکړي چې هغوی دغه خپلو بچو ته یا د خپل وروڼو ته دا اطلاع ورکړي چې بهی د دې باره کې کوم زموږ در داسې کسان شته چې هغوی د امارات ته راغلي دي خو هغوی موږ سره څه کانټیکټ نه دی ساتلی نه هغوی موږ سره څه رابطه ساتلې ده نو دوی له دا پکار دي که زموږ نمبر یې خامخا په دې فیسبوک باندې هم شته په وټساپ باندې هم شته یا زموږ د نمبر د چا نه والي نو دوی د خپلو بچو ته یا د خپلو وروڼو ته دا اطلاع ورکړي چې بهی هغوی سره رابطه وکړي چې موږ به دې مړي په دې فنډ کې شامل کړو مرګ خو هر چا شته دا نه چې مرګ چې په کلي کې پرېښودی دی دا خو دې امارات ته سفارت ته چې موږ راغلي یو نو مرګ هم ځان سره راوړی نو دا به دوی موږ سره یو کاپریشن وي دا به دوی موږ سره یو امداد وي چې دوی موږ سره دا سیسټم برابر کړي نو موږ به انشاءالله هر قسم منډه او هر قسم څه تکلیف راځي هغه به موږ هغوی سره کوو نو بس دا پروګرام دی او دا خبره ده او دا چې کوم کسانو ته پیسې پاتې نو دا مهرباني وکړئ او چې دا پیسې به یې راورسوي ځکه چې دا لکه دا خو څلور میاشتې وشي سړی او په څلور میاشتې موږ ته رافنډ پکار دی چې دا موږ ته په څلور میاشتې کې دا اوس ته کوم میاشتې موږ ورکړې دا مهرباني وکړئ چې د خپل فنډ او د خپلې پیسې برابر کړي. صحیح شو ډېره مننه عمر ډېره مننه. راشد بھائی ته به څه وایي؟ بس د دواړو چې کومې خبرې وکړې نو دا ښکلې خبرې وې او بس دغه خبرې دې دپاره موږ راغونډ شو چې دا زموږ کلیواله کم پاتې دي نو چې دوی ته پیسې ورکړي بل دا د ملاقاتونه به بل سره وشي او حالات واقعیتونه به ټول خبر شو نو په دې وجه باندې چې کوم نن دلته کې میټینګ و په دې مورده پڼ باره کې چې دا ټول خبر شي کلیواله کوم خبر نه دی او بل دا دې سره زموږ زاړه روایت چې کوم دی ټول سره یاد یې تازه وسه دا کتاب او عمر له دې ټولې خبرې وکړې بس دغه ټولې خبرې صحیح شو ډېره مننه راشد بھائی. ښه میرزا بله تاسو به څه وایئ د دې باره کې داسې لنډې غونې 2 منټه خبرې موږ سره وکړو. ټولو مینهوالو ته که دې ځای کې دي که لر دي که بر دي که کوم ځای کې اوسېدونکي دي ټولو ته زما سلامونه او دا خو زموږ یو د مرده فنډ په باره کې نن میټینګ و او د ابوزوبا نه د بدزید نه د کوم ځای نه ملګري ټول راغلي وو د شارجې نه د ګډ نه د اجمان نه د هر ځای نه راغلي وو په دې په باره کې نو دا موږ څه نظام څه چینج کو څه دا کو نو ټولو ملګرو په اتفاق سره موږ دا ټول نظام چې دی کوم څه چینج کړو څه دا کړه چې څه مدت ورکړي کسانو ته چې په دوره مدت کې به دا جمع کېږي فنډ خدای دې نه کړي چې چېرته مړ وشي. صحیح او چې کومو کسانو ته پیسې پاتې دي هغوی ته څه وایي؟ نو هغوی ته خو زه دا وایم چې د هغوی نومونه دې ځای د بایګان واورېدلم او که چا نه یې اورېدلي که چا نه یې ورکړي نو هغوی ته زه بیا د زړه د کومې نه وایم چې تاسو دا پیسې ورکړئ په میاشت کې تاسو خپله ریکوري دننه وکړئ. صحیح که ونه کړه نو بیا خفه کېږئ به نه ځکه چې دا زموږ ټول د متفقه فیصله وه د ټولو او ټولو فیصله وکړه
انو د کلیو ځ خو د نر خموزه پښتو کې متل لګا نه نو باید د دې نه دا مکه سوي سلام علام پېښ کې خلکو ته سلام دعا سلامونه عربان خوار کچلاله کورت رازینا لخنړی کابل راشا السلام علیکم مینوالو څنګه چلو خان نه مکنه سری درنا خبر ان شاء الله بخیر الله مخاله باز لره مبارک وي دلته سمیټینګ او زموږ کې شانتي د محترمان بارک سیا په دې سره کارونه کوي ګډه کارونه صحیح ده ډیره مننه موږ تعریف کوي ډیره شکریہ دا کوم چې موږ له ټیم راغلو دا خبره دې پکې او چې دنه ډیر لري او په دوران لاندې څنګه وخت چې دنه موږ ډیر شکریہ ډیره مننه تاسو وایي بس موږ وایو چې دا ولید چې خبرې وکړي ډیر شکریہ یو راګمړیا د پېښ شوی په لیبر سپورټ ارګنایزیشن والا ډیره مننه مسافرو خاص کر مطلب چې کوم د مستی مسایل دي هغه خلکو دا مطلب پېښ هغه کوي دا مطلب دا او سليمان پکې ډیر ځانو کړو ډیره مننه جی مننه به مننه بس دا ولید چې کوم خبره کړم ما دا غټوره خبرې زموږ صحیح ده مننه سوای ملګرو تاسو دا خبرې واورېدې زموږ دلته کې پوره سیستم دی د هر قومیت د هر قسم د خلکو چې د خپل یو نظامي خپل یو دستوري زموږ هم دلته کې یو نظام دی یو دستور دی په هغه کې چې دی انو دا زموږ یو کمیټي ده او د مرده فند لپاره پیسې راټولوي پای کې نن دغه پیسې وشو چې کوم ملګرو ته پیسې پاتې دي نو هغه ملګري زر تر زر چې دی نو پیسې راورسوي یعنی هغه به د دینه خارج کیدی شي هغه به مکمل چې دی نو د دینه بیا ختميږي نو مهرباني وکړئ زموږ کوشش دا دی چې تاسو د دین ختم نشئ هم په دې کلیوالای کې پښتونولای کې مونږ سره یو شانتي نو ډیر خوان او ډیر مزه به وکړي ان شاء الله یو ځای به وسو او کوم ملګری چې په ویزټ باندې راځي نو رابطې کوي موږ خپل ملګرو سره رابطې کوو نو هغه ته ان شاء الله د کارونو لپاره موږ چې دی انو کوشش وکړو که خیر ان شاء الله چې د هغه دلته کې موږ روزګارونه ولګو ان شاء الله الله به لګي موږ خپل کوشش کوو که خیر موږ په دعاګانو کې یاد ساتئ د ډیر چا پیره خلک ډیر زیات خیال ساتئ خپل ورته خاني په اجازه ورکړئ الله